حدیث د عائشہ او د ام سلمہ رضی اللہ عنہما دی او د دوانه د پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بیبیانی دی وی چې ان النبي صلی الله علیه وسلم کان یصبح جنوبا من جماع وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې وکلنا کله سحر په دې حال کې راوختو چې هغه د جنابت په حالات کې او جنابت کې به ولو من جماع ځکه چې د بیبیانو سره به کوروالی کړی ثم يغتسل ويصوم وبلنبل او روجه به نیولې وه متفق علیه د حدیث په صحیح بخاري صحیح مسلم کې امام مسلم به کوي دا زیادت راوړه دی په حدیث د ام سلمه کې ولا یقضي او د دې په ځای به بیا قضا نه راوړه دا حدیث خو څنګه چې امام ابن حجر رحمه الله ویلي دي دا هغه حدیث دی چې په صحیح بخاري او صحیح مسلم کې شته نورو کتابونو کې هم شته وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې بس سحر په دې حال کې راغی چې هغه به د څه په حالات کې د جنابت په حالات کې او جنوب چاته ویلی کېږي چې په چا باندې غسل لازم شوی د کوروالي د لاسه یا د منۍ د وتو د لاسه که هغه د احتلام په طریقې سره یا په لاس ویستي یا که په هر څه باندې او دا جنوب چې دی دا ذکر او انثا دواړو ته ویلی کېږي ښځې ته او سړي ته یو ته دو ته جمع ته ټولو ته ویلی کېږي الله وی وان کنتم جنوبا فطهرو ټولو دپاره ویلی جنوب دیزې کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بیبیانو سره د جماع ټکی ولګو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو سره د څه ټکی ولګو من جماع وجه دا وه ابو هريره رضی الله عنه به دا فتوه ورکوله ابو هريره رضی الله عنه چې ان من اصبح جنوبا فلا صيام له په چا باندې چې سحر په داسې وخت کې راغی چې دی د جنابت په حالت کې نو روجې نه صحیح کېږي لکه اوس یو سړی دی د خپلې ښځې سره کوروالی وکړو جنوب شو که نه په باندې 4 بجې دي او په ده باندې اذان وشو سحر راوخت او دی د جنابت په حالات کې د ابو هريره رضی الله عنه د فتوې مطابق د ده روجه نه کېږي نو بیا هغه ته چا دا خبره وکړه چې عایشه او ام سلمه رضی الله عنهما هغوی خو دا خبره کوي هغوی خو داسې وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې به دا حالات راتلو او هغه به روجې نیولې وه نو ابو هريره رضی الله عنه بیا دا خبره وکړه هما اعلم یهن اعلم هغوی په دې خبره باندې زمانه ښه پوهېږي او بیا ابو هريره رضی الله عنه د خپلې فتوې نه راواپس شو او دی وی چې ما چې به دا کومه خبره کوله دا ما د الفضل ابن العباس نه اورېدلې وه ځکه ما دا خبره کوله خو چې اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانې د پیغمبر خبره کوي چې هغه به په داسې حال کې او روجې به یې نیوه نو بس بیا خو صحیح شوه بیا خو د هغوی خبره واضح دلیل دی ځکه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره کور کې دن نه وي په روایت کې ورسره داسې راځي چې کان رسول الله صلی الله علیه وسلم يصبح جنوبا مني زما د لاسه به یعنې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبي زما د لاسه یعنې زما سره به کوروالی کړی جنوبا من جماع من غیر احتلام یعنی احتلام د لاسه نه د جنابت به د څه د لاسه و دا به د کوروالی د لاسه و بعضو علماو دا خبره ذکر کړې ده په پیغمبرانو باندې احتلام نه راځي دغه چې ویده د شیطان د طرف نه او الله د پیغمبرانو حفاظت کړی نو پیغمبر چې د جنابت په حالت کې نو د کوروالی د لاسه وی بنیادي مسله خو واضحه ده کومه چې تاسو واورېده هغه دا د دې دپاره د حدیث راوړی چې یو سړی د جنابت په حالت کې او په ده باندې سحر راوختو نو هیڅ خبره نه ده د روجه صحیح ده غسل دې وکړي بس روجه د ده صحیح ده او دقه د جمهور اهل علمو د څلورو مذاهبو د امامان چې دي ټولو دا قول دي